یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وای د قرآن عظیم شان په اخیر کې یو دعا لیکل سوې ده چې هغه ته خلک د خاتمې دعا وایي. اللهم ارزقنا بالالف الفة وبالباء برکة تر اخره پورې. نو وای د دغه خاتمې په ویلو یا د دغه دعا د ویلو پر مهال باندې لاس پورته کېدل د دعا پر رقم باندې ستا کیا. محترم وروره، ستاسو د همدغه پوښتنې په جواب کې به ووایو چې دا مأثوره دعا نه ده، دا یو مولوي صاحب لیکلې ده، بیا چاپخانې والا د قرآن شریف په اخر کې چاپ کړې ده. تر دې چې مأثورې دعا وشي د هغو ثواب زیات دی، او دا تکلفي دعا ده، مسجع الفاظ دي. تر دې چې کومې دعاوې د کوم مولوي صاحب یادي هغه وشي د هغو ثواب ډیر دی. خو بیا هم دا دعا چې کیږي یعنی خاتمه ویل کیږي، که چا لاس پورته کړي هم پروا نه لري، که نه و پورته کړي هم پروا نه لري. په دې کې اختلاف کول دا د دأب څخه د